اف سي به د پښتونخوا وطنه څه وځي. دا اف سي چې کله زموږ وطن ته راغلی ده، چې کله اف سي زموږ خاورې ته راغلی ده، دلته ټارګېټ کلینګ شروع شوی دی، دلته بدامني راغلی ده، دلته ترهګري راغلی ده، دلته یې ډیت سکواډونه جوړ کړي دي، دلته خلک پورته کوي، دلته اغوا برای تاوان راغلی دی، دلته د ځمکو قبضې شروع شوي دي، دلته زموږ د معدنیاتو قبضه روانه شوې ده، دلته زموږ په کاروبار باندې پابندي لګېدلې ده. نو لهذا دا اف سي موږ ته هېڅ ضرورت نشته. دا دلته تر اوسه پورې د یو پښتون هم نه دی ژغورلی، بلکې په لکونو پښتانه دوی وژلي دي. د لکونو پښتنو په وینو اوس پکار دا دی چې ټول پښتون عوام، که هغه دلته د جنوبي پښتونخوا دی، که د خیبر پښتونخوا دی، موږ پکار دی د سوشل میډیا د لارې، د ټویټر د لارې، پر هر فلور باندې اوس دا خبره راپورته کړو چې اف سي به زموږ د وطنه څه وځي، اف سي به د پښتونخوا وطنه څه وځي. دا اف سي چې کله زموږ وطن ته راغلی ده، چې کله اف سي زموږ خاورې ته راغلی ده، دلته ټارګېټ کلینګ شروع شوی دی، دلته بدامني راغلی ده، دلته ترهګري راغلی ده، دلته یې ډیت سکواډونه جوړ کړي دي، دلته خلک پورته کوي، دلته اغوا برای تاوان راغلی دی، دلته د ځمکو قبضې شروع شوي دي، دلته زموږ د معدنیاتو قبضه روانه شوې ده، دلته زموږ په کاروبار باندې پابندي لګېدلې ده. نو لهذا دا اف سي موږ ته هېڅ ضرورت نشته. دا دلته تر اوسه پورې د یو پښتون هم نه دی ژغورلی، بلکې په لکونو پښتانه دوی وژلي دي. د لکونو پښتنو په وینو د دوی لاسونه سره دي. موږ اف سي ته هېڅ ضرورت نه لرو. پکار دا دی اف سي به مهرباني کوي، اف سي به وځي. موږ ټول به دا مطالبه اوس راټینګوو چې د دې اف سي موږ ته هېڅ ضرورت نشته. دا واسطه ویل د خپلو بیرکانو ته، دا دلته راغلي دي، یوه تنخوا د وفات ساخلي، یوه تنخوا دلته دا د بلوچستان حکومت ورکوي، او د هغه باوجود دی راولایږي، هلته پر کویله باندې هم ټیکس غواړي، پر کرومایډ باندې هم ټیکس غواړي، پر هر معدنیاتو باندې ده بدامني جوړه کړې ده، دی هلته بتا اخلي، د ټیکس نوم یې ورکړی دی. لهذا عزیزانو، که وطن بچاول غواړو، په وطن کې امن غواړو، نو اول کار، اول شروعات به د دغه اف سي څه کوو. اف سي به مهرباني کوي، د دې ځایه څه به وځي، زموږ وطن به راخالي کوي. عزیزانو، دغه د چمن د لوبې سره سره شاوخوا حالات خبرونه به تاسو واورئ. د ژوبه سره نیولې تر دوکۍ پورې، بیا له دوکۍ راواخله تر ارنایي تر سارګي تر کوسټه پورې، بیا په خانوزۍ کې، بیا په کلا عبدالله په پښین کې او په چمن کې دا دومره غټ غوبل، دا ټول د یو منصوبې په توګه دا خلکو روان کړی دی. یو خو یې 40 کاله مسلسله د دې پښتانه افغان وینه توی کړله، که هغه د ډیورین کرسي هاخوا وله، که د ډیورین کرسي دې خوا وله. اوس یې د پښتنو افغانانو معاشي قتلیام هم روان کړی دی. کاروبار ته دې هم نه نه کوي، تعلیم ته دې هم نه کوي، علاج هم نه درکوي، امن خو یې دلته د وخته څخه خراب کړی دی. لهذا عزیزانو، دا یې بلکل د پښتانه افغان قام د ختمولو یو پالیسي روانه کړې ده. دا ته به موږ راویښېږو. دا ټول موږ راسه یو ملي وحدت غواړي چې پر دغه وطني ایجنډو باندې موږ سره ودرېږو، او دا زورواکه دغه بدماشان خلک راوګرځو چې موږ په خپل وطن کې دا لوبه نه یې لکوو.